د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د احتجاج په وخت په هنرمندانو باندې د پولیس لخوا لاټي چارج وکړی شو. سندرغاړو د افغان هنرمندانو د گرفتارۍ او زورولو پر ضد احتجاج کولو. دغه خلک ټول شوي دي د هنرمندانو فنکارانو لپاره 4 کسان نیولي دي. موږ د دې پولیسو نه ډېر تنګ ځکه چې کارټونه نشته، دا نشته، دا راکه او چېرته ځي او چېرته نه ځي. دغو په عذاب کړي دي دا خلک. دغسې دا غونډ چې ټول شوي دي وینې د دغې خبرې لپاره ټول شوي دي چې د افغانان باید ونه ځورېږي. تیر کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته زیاتره هنرمندان او سندرغاړي خیبر پښتونخوا ته کډه شوي دي او هم دلته اوس خپل روزګار کوي. تیر کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته زیاتره هنرمندان او سندرغاړي خیبر پښتونخوا ته کډه شوي دي او هم دلته اوس خپل روزګار کوي. د احتجاج کوونکو په وینا چې تېره اونۍ یې پولیسو 4 ملګري نیولي دي او د فارنرز اکټ لاندې پرې مقدمه هم درج شوې ده او افغانستان ته د واپس لیږلو اندېښنه ده. نن بیا دوی مذاکرات کوي. موږ د خبرو خلک یو، موږ خبرې کوو، په خبر باندې زموږ ایمان دی. موږ دا ایمان لرو چې خبرې حل کېږي، مسلې د خبرو د لارې حل کېږي. که دا ونه شي موږ به اسلام آباد ته ځو، که دا ونه شي د یو مخې ته به ځو، اواز به موږ نه پرېږدو. نن یې ووایو کیدای شي سبا ډزو کړي، موږ به بیا هم ورته ولاړو. هنرمندانو پس له هغې مظاهره ختمه کړه چې د پیښور د انتظامیې لخوا ورته د افغان هنرمندانو پر ضد د FIR نه درج کولو او د کلتور د ادارې لخوا ورته د خصوصي کارت جوړولو باور ورکړی شو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.